افغان ولسمشر اشرف غني او عبدالله ترمنځ تازه جنجال په څه شي رامنځته شوی دی دا به په دې ویډیو کې درته واضح کړو. دغه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. عبدالله د بهرنیو چارو وزارت د ویان د لرې کولو په اړه د ولسمشر غني حکم رد کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست د ولسمشر غني لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ویان صبغت الله احمدي د لرې کولو حکم رد کړ. ولسمشرۍ ماڼۍ صبغت الله احمدي پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د هغه د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې پرون یکشنبه له دندې څخه لرې کړ. ارګ همدارنګه اعلان وکړ چې په ترکمنستان کې پخوانی افغان سفیر میرویس نایاب به د هغه پر ځای د سرپرست ویان په توګه چارې مخ ته وړي. څو ورځې وړاندې صبغت الله احمدي د تلویو نیوز سره په مرکه کې ویلي وو چې هیله لرو دا ځل پاکستاني چارواکي طالبان د افغانستان د دولت سره د مخامخ خبرو لپاره په رښتینې توګه همکاري وکړي او عملي کار وکړي. تر هغه وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیقي وویل چې پاکستان د طالب پلاوي د سفر په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریځ څرګندونه نه کوي او هغه د نوموړي شخصي نظر وباله. صبغت الله احمدي تر هغه وروسته له خپلو څرګندونو څخه په دفاع سره وویل چې نوموړي د بهرنیو چارو وزارت رسمي دریځ اعلان کړی دی خو اجرایه ریاست تېره شپه د اکتوبر پر 6 نیټه یعنې د تلې په 14مه د نوموړي د لرې کولو په اړه د ولسمشر غني د حکم په غبرګون کې وویل چې صبغت الله احمدي به خپلې دندې ته دوام ورکوي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې د عبدالله له قوله ویل شوي دغه لرې کول د جمهوري ریاست له ټاکنو سره تړاو لري. ښاغلی احمدي د ټاکنو د پایلو تر معلومېدو پورې کار ته دوام ورکولی شي. په اعلامیه کې وویل شوي چې صبغت الله احمدي د سولې په اړه خپلو څرګندونو کې د بهرنیو چارو وزارت رسمي دریځ بیان کړی خو جمهوري ریاست تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. ګرانو کتونکو کومه ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.